چې کله د الله تعالی په حضور کې د دعوو غوښتلې ده پوره تو سلوس چې کوي بیا په دغه وخت کې خپل زړه د الله تعالی د محبت او د الله تعالی د رحمت طرف ته متوجه کوي او د دعوو غوښتلې په وخت کې خپل زړه د غفلت نه او د بے پرواهۍ نه بالکل پوک سوتی ځکه چې الله تعالی د داسې کس دعوو کله نه قبلوي چې هغه په غافله او بے پروا زړه سره د الله تعالی نه دعوو وغواړي داس دعوو الله تعالی نه قبلوي بلکې د دعوو د قبولیت لپاره د شرط دی چې دای په غفلت سره او بے پروا زړه سره د الله تعالی نه دعوو نه وغواړي بلکې زړه د غفلت نه او د بے پرواهۍ نه بالکل صفا کو بیا داسې دعوو الله تعالی خامخا قبلوي حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د ارشاد نقل کوي یی چې ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه یی چې تاسو د الله تعالی نه دعو غوړی خو د دعو د قبلول یقین هلري دا یقین لري چې د مو دعو ان شاء الله الله تعالی خامخا قبلوي ځکه چې په توجه سره شوی دي او بالکل په یکسویی سره د الله تعالی نه دعو غوښتل شوی دي او واعلموا ان الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن یی چې دا خبره په ذهن کې کښنوي چې الله تعالی د داسې کس دعو کله نه قبلوي چې هغه په غفلت سره او په پروا زړه سره د دعو وغوړي داسې دعو الله تعالی نه قبلوي بلکې د دعو د قبلول د پوره د شرط دی چې د خپل زړه د بے پرواهۍ نه او د غفلت نه بالکل صفا کو په ظاهره خدا معلومیږي چې دعو د یو ظاهري عمل دی ځکه چې په دعو کې خلک لوس چګوي او په دعو کې خوله خزوي په دعو کې په ژبه سره د الله تعالی نه دعو غوړي بیا په داسې وخت کې دا اندازه لګي چې دعو دا صرف یو ظاهري عمل دی حالانکه داس نه دو بلکې دعو قبلی جولتا چې کله د یو انسان زړه د غفلت نه او د بے پرواهۍ د کیفیت نه بالکل صفاوي دا غفلت دا یو داس موزي او سخت بیماری دو چې دغه پته نه لګي جسم یې نشته خو دغه بل دا نقصان دی چې انسان چې کوم دی هغه د دعو د قبولیت نه بالکل محروم شي چې په غفلت سره دعو غوړي د غفلت خو شکل نشته او د یغه څه وجود نشته چې سړی یو څه د غفلت څنګه شای دی خو بیماری داس بیماری د چې پته نه لګي او د دعو نه قبليږي حالانکه د غفلت نو بالکل خپل زړه د بالکل صفا کوي او بل خبره دادو چې د دعو غوښتلې په وخت کې مشتوس بالکل ټوله توجه د الله تعالی طرف ته کی په ټوله عبادت کې بلکې اهم العبادت من چې کیم دی په دا کې او توجه صرف الله تعالی دې پورا کوي مشتوس دغه بیماری پېښه شوې دوی چې کله هل مینس کې بیا په موزه کې میش دا سوچ نه کی چې یاره میش د چا په حضور کې ویلوړي د چا نه غوړي او کیم عبادت میش کې الله تعالی د میش نه څه غوړي میش د الله تعالی نه څه غوړي دا سوچ میش نه کی بلکې په موزه کې د کونی سب لګوي د کاروباري سب لګوي نور سوچینه کو نوس په دغه کې وي خصوص فکر دی چې کیم دی په ټوله دنیا کې ګرځي داسې منځ بیا فائدہ نشته حالانکه د منځ د ټیکولې د پوره د عبادت د ټیکولې د پوره دا ضروري دی چې په توجه سره او خپل زړه د الله تعالی طرف ته متوجه کی بیا ان شاء الله د میجه عبادت هم قبول وي او په عبادت کو مشته خوان هر کوي او په عبادت کو مشته لذت او خوشحالي هم محسوسيږي الله تعالی د مشتوسته د خپل عبادت کړه توفیق نصیب